ما څه خبره کوله، ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی، دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی، دا ولې مخ ته عدل شو کېدلی دی بدرنګ دی، دا ولې د شعور پای نه ختلی زنګ دی. ما دا خبره کوله، ما د زړه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې که یو نشو ورکېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو تویېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو قتلېږو. ما تاسو ته د پلار او د نیکه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ژوندي خلک خو ډېر دي خو ژوندون نشته دا ولې پښتو په ژبه وایي خو پښتون نشته دا ولې د بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې د خلکو به مې څه د ژوندانه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي، د سپینو خلکو په مخونو کې تیارې دي، د یارانو په نیتونو کې تیارې دي. خبرې د رڼا کوي خو زړونو کې تیارې دي. ما دغه د رڼا او د تیاره خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرمه، په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرمه، د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرمه. یا خدایه چې دا څه په نامعلومه ګناه مرمه. نو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې ولس ترې په عذاب دی. ما دا خبره کوله چې سړي وجنې کساب دی، خو مخې هم د یارې نه پټ کړی په نقاب دی. دا کومه طریقه ده، دا لا کوم حساب کتاب دی. هو یاد مې شو چې ما د دې لیوه خبره کوله ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږیږي، د وخت په تشدد و استحصال هسې غږیږي، نه فن ورسره شته او نه کمال هسې غږیږي، نه سر باندې پوهېږي نه په تال هسې غږیږي. اقبال خو ګنې ډېره سره خبره کوله. ما څه خبره کوله ډېر ښه چې ما څه خبره کوله. انوره اقبال صاحب وایي که نه چې هسې خو جنگ په ټوله ځمکه جنگ دی، که نه کابل نه تر ټکه جنگ دی. دا ته په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنگ دی، او چې دردانې پکې وبېللې د هغو خلکو په کونجکه جنگ دی. او اقباله پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنگ دی. بالکل اقبال محمد صاحب الله دې وبخښي.